وطنا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د وړاندې شوو پروژو په اړه بحث وشو. د ملي تدارکاتو کمیسیون یا د غونډې ته 28 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 1300 پروژو قراردادونه منظور او د 5 پروژو د قراردادونو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دنده وسپارل شوه څو دغه قراردادونه په هر اړخیز ډول وڅېړي او د نهایي تصمیم نیونې په موخه یې د ملي تدارکاتو کمیسیون راتلونکي مجلس ته وړاندې کړي. همدارنګه د 5 نورو پروژو په اړه ملي تدارکاتو ریاست ته دنده وسپارل شوه څو یاد قراردادونه په هر اړخیز ډول وارزوي او راپور یې د ملي تدارکاتو کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي. منظور شوې پروژې د ملي دفاع، کورنیو چارو، مالیې، ټولګټو، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو، د افغانستان برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ اړوند دي چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا 4 میلیارده افغانیو ته رسیږي. په یادو منظور شوو پروژو کې د چک وردک بند د پاتې چارو بشپړول، له ارغندې تر غزني پورې د 220 کیلو ولټ برېښنا د لاین غځولو پاتې چارو تکمیل، د هرات او تورغونډۍ د نور الجهاد د 220 کیلو ولټ لاین د انسولټرونو چمتو کول، د زابل ولایت له شهر صفا ولسوالۍ تر مانجې پورې د غځېدلي سړک اساسي بیا رغونه، د کابل لوګر سړک د 2م لاین د پاتې چارو بشپړول، هیوادوالو ته د با کیفیت او چټکو انټرنیټي خدمتونو وړاندې کول او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي چې په پلي کېدو سره بې زرګونو هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي. وطنا